ګرانو ملګرو، په دې لیست ټول به روغ جوړ اوسېږئ. په مایکروسافټ اکسل کې د یو کس یا د یو شخص نوم سره د هغه د عکس لګولو طریقه. مثال دغه یو جدول ده. کله چې زه د احمد نوم باندې کرسر ږدم او بیا هم یو کلیک کوم، نو د هغه عکس ماته ښکاره کېږي یا شو کېږي. نو مثال لکه داسې کله چې د باندې زه کلیک کوم، نو د هغه عکس راته ښودل کېږي. مثال لکه داسې او داسې. د دې کار لپاره راځو د احمد نوم باندې رایټ کلیک کوو او راځو انزرټ کومنټ باندې کلیک کوو. کله چې په هغه باندې کلیک کړو، نو دغه کومه لیکنه چې راځي دا پاکوو. بیا په دې کومنټ باندې رایټ کلیک کوو او راځو فارمات کومنټ باندې کلیک کوو. بعد له هغې نه راځو کالر انلاینز ته. هغې نه بیا راځو کالر ته. کالر ته راغلو، لاندې راکښته کېږو، فایل افیکټس باندې کلیک کوو. د هغه نه بعد راځو پکچر باندې کلیک کوو. سلیکټ پکچر باندې بیا کلیک کوو او بیا ورک افلاین. که تاسو کوم ځای کې عکسونه اچولي، نو که ډیسکټاپ باندې یا ډرایو کې نو ورپسې هغه به خلاص کړئ. مثال زه غواړم دغه عکس دلته ولګوم. کله هم چې زه په عید محمد باندې کرسر کېږدم او یا هم په یو کلیک کړم، نو د هغه عکس ماته شو کېږي.